په 3 کلنۍ کې مې پلار پرېښودم. د سختو ستونزو له امله مې تر 4 کلونو زیات ښوونځي ته دوام ورنشو کړی. په یوه ټرافیکي پیښه کې مې میرمن او اولادونه له لاسه ورکړل، خو بیا هم ناهیلی نه شوم. ژوند ته مې دوام ورکړ. زما په آن ژوند زغم او مبارزه ده. کیانو ریوز، د امریکا د سینما وتلی او بریالی څیره. هر سفر او هره لوبه راته تجربه ده. په هره لوبه کې نوي څه زده کوم. سربیره پر دې ښایي زما د بریا او پرمختګ سبب دا هم وي چې کله د لوبې میدان ته ځم یو ډول غرور کوم، یعنی د الله شکر ادا کوم چې افغان یم او د ټولو افغانانو لپاره لوبه کوم. دا غرور یو ډول انرژي او قوت راکوي چې په برکت یې خپل سیال او رقیب ته ماتې ورکوم. احمد ولي هوتک، د آزادو سیالیو یا فری فایټ افغان لوبغاړی. یوه ورځ سخت غوسه شوم. زیاتې احمقانه خبرې مې وکړې، خو کله چې پوه شوم خبره هغسې نه وه څنګه چې ما فکر کړی و. هماغه وخت مې له ځان سره وویل باید د پرمختګ او هدف ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم غوسه نشم. که د غوسې زولنې ماتې نه کړم نو د خپل نفس په غلامۍ کې به ومرم. مارټین لوتر کینګ، په امریکا کې د بشري حقونو ستر فعال او د عدم تشدد د لارې مبارز. نه غواړم ډیر وخت مې په توضیح کولو ضایع کړم. ډیر خلک هغه څه اوري چې خوښیږي یې، نه هغه څه چې زه وایم. پاولو کویلیو، برازیلي لیکوال. پلار مې تون او تریخ انسان و. هغه د نیوکې زغم نه درلود. د پلار د دې چلند په لیدو دې پایلې ته ورسېدم چې د ننګولو پر ځای باید د صبر او زغم څخه کار واخلم. همدا و چې په سختو حالاتو کې د نړۍ په کچه له ډیرو مشرانو سره کار وکړم. زلمی خلیلزاد، د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر. کله چې څوک نه راځي نه خفه کېږم، ځکه پوهېږم دوی په دې کار سره هغه درسونه را زده کوي چې ښایي د دوی په شتون کې مې هېڅکله نه وای زده کړي. خسرو شکیبایی، د ایران د سینما بریالی څیره. ښایي د ځینو پیښو د رامنځته کېدو مسؤل نه وم، خو د هرې پیښې پر وړاندې د غبرګون او چلند مسؤل یم. مثلا که زه پر ځمکه راپرېوځم ښایي په دې کې زما قصور نه وي، خو چې پر ځمکه همداسې پروت پاتې شم د دې بیا سل په سلو کې مسؤل یم. انتوني رابینز، امریکایي ویناوال او لیکوال. په لومړۍ مسابقه کې مې دا دعا وکړه چې لوبه موږ وګټو، خو لوبه موږ ونه ګټله. پوه شوم چې مقابل ټیم هم خدای لري. له هغه وروسته مو هڅه یو پر دوه کړه چې لوبه وګټو. الیکس فرګوسن، د بریټانیا د فوټبال ټیم روزونکی. ژوند دا را زده کړل ډیر وخت هغه څه ژر له لاسه ورکوم چې باور مې لرلو، هېڅکله به یې هم له لاسه ورنه کړم. توماس استرنس الیوت، امریکایي لیکوال او کره کتونکی. زه ښکلی نه یم، خو د هغه چا تل لاسنیوی کوم چې مرستې ته اړتیا لري. حقیقي ښکلا په څېره کې نه، په زړه کې ده. ډاکټر عبدالکلام، د هند پخوانی ولسمشر. زه په کومه شتمنه کورنۍ کې نه یم زیږېدلی. زه مې مور په یوازې ځان را لوی کړی یم. هغې با خپله خېټه د کوپون په خوړلو مړوله، خو ما ته یې په ښوونځي کې د زده کړو لپاره زمینه برابره کړې وه. هغه وخت مې د زده کړو لپاره یو څه پور ترلاسه کړ چې زده کړو ته دوام ورکړم. هغه پور څو کاله وړاندې ما او میرمنې میشل مې په ګډه خلاص کړ. لنډه دا چې بېوزلي او غربت هېڅکله د پرمختګ او بریالیتوب خنډ نشي کېدی. بارک اوباما، د امریکا پخوانی ولسمشر. ما مې په زیږون کې رول نه درلود او په خپل مرګ کې هم رول نه لرم. زما رول یوازې زما په ژوند کې دی. په ژوند کې مې چې څه کوم یا څه پیښیږي د هغو ټولو مسؤل زه یم. یوهان ویلفګ ګویته، د آلمان نومیالی لیکوال او شاعر. په ژوند کې مې لویه تېروتنه دا وه چې فکر مې کاوه که په چا کار ونه لرم هغوی به هم په ما کار ونه لري. خو داسې نه وه. تر ټولو زیات هغو خلکو زیان را رسولی چې هېڅکله کار مې ورسره نه درلود. ووډي آلن، امریکایي لیکوال. له ما نه زیاته دا پوښتنه کیږي چې که د بریا لپاره یو ځانګړنه کافي وي هغه به څه وي؟ زما ځواب ورته دا دی، لومړی خو د دغه ډول یو ځانګړنه نشته.
بریالیتوب د ځانګړنو یو ټولګه غواړي، خو که دغه ډول ځانګړنه وای زما په اند هغه به استقامت و. شیو کهرا، هندي لیکوال او ویناوال. کله چې نیکی کوم د خوښۍ احساس کوم، کله چې بدی کوم د ګناه او شرم احساس کوم، بس همدا می دین دی. ابراهام لینکولن د امریکا پخوانی ولسمشر. له دښمنانو نه مې څه په یاد نه لرم، خو له دوستانو نه مې بدې خاطرې لرم. عباس کیارستمی، ایرانی لیکوال. عادت مې دی له سلو هغو لاملونو چې پر یو هم فکر نه کوم چې زما د ماتې سبب کیږي، یوازې پر یو هغه لامل فکر کوم چې زما د بریا سبب کیږي. هنري فورد، امریکایي لیکوال او مخترع. له هر چا مې چې تمه لرلې ده ناهیله او خفه کړی یم. پوه شوی یم چې تمه مې تر ټولو ستر دښمن دی. کله چا تمه او هیله ونه لرم ټول به مې دوستان او ملګري وي، تل به ترې خوشحاله وم. رابرټ نات ټاګور، د هند ستر شاعر، متفکر او د نوبل جایزې ګټونکی. زه تل په دې باور وم چې یو وخت بعد د نړۍ ستر شتمن وم. حتی په دې اړه مې یوه دقیقه هم شک نه دی کړی. څنګه مې چې باور و هماغسې وشول. ما نه دا چې انسان چې په څه باور لري همغه کیږي. وران بافت، امریکایي میلیاردر. ځینې وختونه باید دروغو ته رښتیا او رښتیا ته دروغ ووایو. ژوند پرته له فریب خوړلو نه تیریږي. فروغ فرخزاد، ایرانی شاعره. زه یو خصوصي ژوند لرم. هیڅ چاته اجازه نه ورکوم چې په هغې کې مداخله وکړي. زما په فکر همدا د انسانیت غوښتنه هم ده چې باید د هر چا خصوصي ژوند ته احترام وشي. ولادیمیر پوتین، د روسیې ولسمشر. زما لپاره بریا دا ده چې سهار مې د کوچنیانو په ښکلولو پیل کړم او ماښام له خپل خاوند او وړو سره په ګډه تیره کړم. له دې هر څه سره نه غواړم چې خپلو کارونو ته شا کړم. ایوانکا ټرمپ، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور. خفه نه یم چې څوک مې هڅې نه ویني او هنر مې نه درکوي. لمر چې راخیږي ډېر خلک ویده وي، ډېر کم خلک د لمر څرک ننداره کوي. جان لینون، د انګلستان مشهور سندرغاړی. زه په ځینو ازموینو کې ناکام شوم، خو ټولو ملګرو او دوستانو مې په بریالیتوب سره زده کړې پای ته رسولې. هغوی اوس د مایکروسافت په شرکت کې انجینران دي او زه د مایکروسافت د شرکت مؤسس یا بنسټګر یم. زه لوړ زده کړې بد نه بولم، خو دا بده بولم چې څوک تر ټولو لوړ فکر لوړو زده کړو ته ترجیح ورکوي. بیل ګیټس، د مایکروسافت کمپنۍ بنسټګر او د نړۍ دویم شتمن. کله مې چې څوک پرېږدي مخه یې نه نیسم. دا راته ښایي ثابته شوې چې څوک مې چې پروا نه لري هغوی مې یوازې پرېږدي او څوک مې چې یوازې پرېږدي هغوی مې هیڅ درد نشي دوا کولی. که مې څوک له ژونده ځي ورته وایم دروازه دې پر مخ خلاصه ده، تللی شئ. رومون ګاري، فرانسوي لیکوال. زما او د عادي خلکو ترمنځ توپیر شتمني او شهرت نه بلکې زیار او هڅه ده. زه هم یو وخت عادي کس وم، شتمني او شهرت مې نه درلودل، خو نن چې کومه شتمني او شهرت لرم دا مې ټول د کار او زیار برکت دی. یعنی دا زیار او هڅه ده چې بریالي خلک له عادي خلکو بیلوي. سټیو جابز، د اپل شرکت مشر. زما په ان هوښیار او پوه انسان پوهیږي چې ژوند ښکلی دی ځکه چې موخه یې نیکمرغي او سل په سلو کې خوښي ده. خو زه نه پوهیږم چې ولې احمقان تر هوښیارانو زیات خوشحاله وي. روحان پاموک، ترکي لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی. کله چې په ژوند کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږم نو له ځان سره وایم دا مې د بریا پر وړاندې خنډ نه بلکې دا مې د موخو د مسیر یوه برخه ده. جول اوسټین، امریکایي لیکوال او ویناوال. چاته چې خپل احساسات بیانوم په حقیقت کې هغوی ته دا ورښیو چې څوک څنګه زیان را ورسوي. چارلی چاپلین، د نړۍ مشهور کمیډین. په ژوند کې مې له سترو تېروتنو یوه تېروتنه دا وه چې په هر کار کې مې د چټک پرمختګ او بریالیتوب انتظار ایست. دغه کار تل مات کړی یم. ډېر وروسته پوه شوم چې زه باید صبر او زغم زده کړم. بریا او پرمختګ زغم او وخت اړتیا لري. جان سی مکسویل، امریکایي لیکوال او ویناوال.
په ژوند کې کله ناکله غریبي او بېوزلي دې حد ته رسیږي چې له خپلو دوستانو او سیالانو سره د سړي رښتې او اړیکې پرې کوي. په ژوند کې غربت او بېوزلي زیاته دردونکې ده، زیاته. ویکتور هوګو، فرانسوي لیکوال او شاعر. ویل کېږي چا چې ځان وپېژاند ټول خلک یې وپېژندل، خو زه وایم چا چې له خلکو سره مینه وکړه ځان یې وپېژانده. جبران خلیل جبران، لبناني لیکوال. ځواک او قدرت په دفاع کې نه، په برید کې دی. په سختو او ستونزمنو شرایطو کې باید له دفاعي حالت ووځو او برید وکړو، کنې بیا مو د دښمن برید کوي او له منځه مو وړي. اډولف هټلر، د آلمان پخوانی دیکتاتور ولسمشر. په دې زیات افسوس کوم او ډیره پښیمانه یم چې په ژوند کې مې چاته په کافي اندازه دا ونه ویل چې مینه در سره لرم. یوکو اونو، جاپانی سندرغاړی. زه د ټولو هغو خلکو څخه مننه کوم او پوروړی یم چې ماته یې نه ویلي، ځکه زه یې هڅولی یم چې هغه کار پخپله وکړم چې له دوی څخه مې غوښتل راته ویې کړي. وین ډایر، امریکایي ارواپوه او میلیونر. د مسلمانانو دا ناپوهي لکه مړي خدای جل جلاله ته واسطه کول، له قبرونو سره اړیکې پالل، په قبرونو خواړه پخول، د هغوی په قبرونو اوښکې تویول او یا له مړو څخه ویرېدل مې سخت ځوروي. دوی په دې نه پوهېږي چې مړي ځان ته ګټه او زیان نشي رسوی، نو دوی ته به څه ګټه یا زیان ورسوي. محمد العارفي، معاصر عرب لیکوال. کله مې چې د فیسبوک جوړولو چارې پیل کړې زه 19 کلن وم. هغه وخت د سوداګرۍ په اړه هیڅ نه پوهېدم. زما په آن مهمه دا نه ده چې د کاروبار د پیل لپاره تاسې په سوداګرۍ پوه شئ، مهمه دا ده چې ته یو کاروبار پیل کړې، بیا په خپله پوهېږي چې څنګه یې پر مخ بوځي او بریالی یې کړې. مارک زاکربرګ، د نړۍ تر ټولو ځوان میلیاردر او د فیسبوک بنسټګر. خلک وایي انسان چې کله زړیږي نه مینېږي، خو زه وایم کله چې انسان مین وي نه زړیږي. پاک او رښتینې مینه انسان ته ژوند او خوښي ورکوي. ګابریل ګارسیا مارکس، د کولمبیا وتلی لیکوال. کلونه مې دا هڅه کوله چې سبا مې پیل کړم، خو سبا تل راونه رسید. یوه ورځ لرې و چې نیم عمر مې تیر شو. په دې پوه شوم چې باید همدا اوس یې پیل کړم. ډیل کارنګي، امریکایي لیکوال او ویناوال. تل مې فکر کاوه چې ټول خلک د جګړې مخالف دي، خو وروسته پوه شوم چې د جګړې پلویان هم شته، په ځانګړې توګه هغه کسان چې مجبور نه دي په جګړه کې برخه واخلي. اوریش ماریام ریمارک، الماني لیکوال. تر خوشحالېدو خفه کېدل اسانه دي. زما هغه خلک هیڅ نه خوښېږي چې تل اسانه لارې انتخابوي. انا ګاویلدا، فرانسوي رومان لیکونکې. له هغه چا نه ویریږم چې زر حرکتونه یې یو ځل تمرین کړي وي، خو له هغه چا ویریږم چې یو حرکت یې زر ځلې تمرین کړی وي. بروسلی، چینایي فلمي لوبغاړی او د سپورت د نړۍ مشهوره څیره. کولی شم په هغه څه کې چې باید ویې نه منم، سترګې ښکې کړم، خو هغه څه چې زړه مې نه غواړي نشم کولی په هغې پورې زړه وتړم. جاني ډپ، د امریکا د سینما لوبغاړی. زه په ژوند مین یم، په دې خاطر نه چې له ژوند سره عادت شوی یم، بلکې په دې خاطر چې له مینې سره عادت شوی یم. که انسان له مینې سره عادت شي هر څه ورته ښه او ښکلي ښکاري. فریدریش نیچه، آلماني شاعر او فیلسوف. ما دا زده کړل چې په ژوند کې تر تمرکز مهم څه نشته. تمرکز نه یوازې د یو شرکت یا کمپنۍ پر کنټرول او اداره، بلکې په شخصي ژوند کې هم زیات مهم دی. ټیم کوک، د اپل کمپنۍ مدیر. خلک وایي یوازیتوب ناوړه پدیده ده، خو زه وایم چې څومره خلک پیژنم هومره راته یوازیتوب خوندور او په زړه پورې کیږي. اوریانا فلاچي، ایټالوۍ لیکواله. زه هیڅ څوک او هیڅ شی نه مسخره کوم، خو دا قدرت او وړتیا لرم هر څوک یا هر شی چې نشم درکولی هغه ته احترام لرم. هاینریش بیل، الماني لیکوال، شاعر او د نوبل جایزې ګټونکی. زړه میلمستون نه دی،
چې خلک راشي 2-3 ساعته پکې وي بیا ځي. زړه د مرغۍ ځاله هم نه ده چې پسرلي کې یې مرغان جوړه کړي او منی یې بیرته له ځان سره یوسي. د زړه په اړه زه زیات نه پوهیږم، خو دومره پوهیږم چې زړه د ښو خلکو ځای دی. نادر ابراهیمي د ایران معاصر لیکوال. کله چې کوچنی وم ځینو خلکو راته ډیر لوی ښکارېدل، نو زیات به ترې ویرېدم چې کله لوی شم پوه شم چې هغوی څومره کوچني دي او څومره زیات ترې ویرېدم. الفرډ هیچکاک د بریټانیا د سینما مشهوره څیره. زه چې له چا سره مینه لرم بیا یې په اړه قضاوت نه کوم، یعنې دا راته مهمه نه ده چې هغه د مهم شخص وي. ژان پل سارتر، فرانسوي فیلسوف.